د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د خلکو د ستونزو اورېدو او د ناسمو دودونو د له منځه وړلو په موخه یوه ناسته د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له لوري او د امر بالمعروف او نهي المنکر ریاست په همکارۍ ترسره شوه. په دې ناسته کې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمانونو د پلي کېدو د خرافاتو او ناسمو رواجونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وسوې او د دې ولسوالۍ له خلکو غوښتنه وشوه چې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمانونو په تطبیق کې له متعصبینو سره همکاري وکړي. د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي سردار محمد محمدي وایي چې د دې ناستې اصلي موخه د شولګرې ولسوالۍ خلکو ته د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمانونو په اړه پوهاوی ورکول او همدارنګه په دې غونډه کې د ناسمو دودونو پر مخنیوی ټینګار وسو. این جلسه ما هدفش که از طرف جناب علی قدر امیرالمومنین صاحب حفظه الله و رعاه کدام فرامین که صادر کده که نام فرامین به مردم یادآوری شوه، به ذهن مردم خلا شوه، مردم تالی ازازو فرامین خبر نداره، اطلاع نداره، آگاهی به مردم شوه. دیگه اینام فرامین علی قدر امیرالمومنین صاحب عملی شوه. دیگه کدام رسومی ناروا بیجای یا دیگه بیجای که چی میشه خرچه میشه، مثال در توی کدام جایی که توی باشه یا حجاج صاحب کرام از حج میه، از بیت الله شریف از عمره میه، بیجای چی رسومی بیجای اینامو چی محو شوه. دیگه شیم هدفش که کدام مشکلات که هر ولسوالی مردمش داره، مثال به آبی شامدنی ضرورت داره، به سرک ها ضرورت داره، به کلینیک ضرورت داره. اینامو که از مردم ما بشنویم، دیگه مشکلاتش ما یادآوری بکنیم. له بلې خوا د شولګرې ولسوال مولوي قطب الدین روحاني هم وویل چې دا ډول غونډې د خلکو د دینی او ټولنیزو پوهاوي سبب ګرځي او باید په ولسوالیو کې دوام ومومي. هدف و انگیزه مجلس فرامین امیرالمومنین و چیزی مشکلات و چالش های مردم اقوام ولسوالی شولګره شریک ساختن چالش ها با امرای ریاست اقوام قبایل بود. د شولګرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی دلاور فاروقي دا ډول ناستې د ناسم او غیر شرعي رواجونو په له منځه وړلو کې ګټور بولي. برنامه ها اگر زیاتر شوه خیلی خوب است. ولسوالی شولګره یک ولسوالی درجه اول هست و نفوذ شولګره مردمش هم زیاد هست و اگر این برنامه همیشه دائمی باشه دیگه خیلی مشکلات مردم انشالله حل میشه. د شولګرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې د مشرانو لخوا د دا ډول غونډو ترسره کېدل د خلکو د پوهاوي لوړول او د ټولنیزو اصلاحاتو په ځانګړې توګه د ناسمو دودونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ښیي. رسم و عنعناتی که ناپسند است یا غیر شرعی است دیگه اینا کوشش میکنه که این عنعنات رو چرا دور بکنن. دیگه این برنامه خیلی برنامه مفید است. دیگه بعضی مشکلاتی که در ولسوالی ها است در قریه و قشلاقش اینا را دیگه اینا کوشش میکنه بررسی میکنه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو او د امر بالمعروف او نهي المنکر ریاستونو د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې ورته ناستې ترسره کړي دي.